ډوډۍ چې خوري ښي طرف ته به نه ګوري، چپ ته به نه ګوري. ولا ينظر الى السماء، اسمان ته به نه ګوري. ولا يفتح فاه فاء بلیغه، خوله به ډېره نه کولاوي. ولا ينظر الى لقمة احدنا، د بل چا مړۍ ته به نه ګوري. که تاسو کتلي که نه واده یا پروګرام نه یو سړی راشي، هغه سهار کې 5 انډې خوړلي او بل نه یې خوړلي، او دا کله یوه ته ګوري خدای دې دا په سترګو ړوند کا. او بیا کتابونه لیکي ولا یابسو بثوب ولا بجسده، ډوډۍ خوري ناستي، په جامو به ګوتې نه وې، په غوږونو کې به ګوتې نه وې. ویدفع السعال، کله چې مثلا ښځه وړه غږي یا کباب وولی کباب پخې یا بل څه پخې او پرنجی در هغې ټوخې در هغې پرنجی دې په کباب کې وکړو زم دې غار کړم ته خو په دري غار کې تیاره کرونا مې کور ته ویوړه کباب نه دي کرونا ده ښه. ولې قرآن نشته. بس موږ دین دې ته وایي مونځ وکړه یا 2 رکعته په منډه د جومات نه وځه سنت مه کوه ښه. او نور نمبر پلیټ خو دې ښه برابر دی مسلمان یې، خو چې ته د لور په 3 درجه کې وایي یو 3 ورځې سورې زو دې ولګوله بس بیخي ډارک جنتي.